سلامونه او نیکې هیلې. افغانان ورونو، نن خو ته معلومات وشو چې سوشل میډیا او میډیا څومره اثر لري. نن د افغانستان حکومت حمدالله محب صاحب دا وایي چې د میډیا د لارې ډېر منفي تبلیغات د حکومت په خلاف روان دي. بعضې ټیویان دلته په کابل کې منفي تبلیغات کې، بعضې خلکو کې، بعضې سوشل میډیا د لارې پیجونه دي جوړ شوي دي د افغانستان په خلاف استعمالېږي. موږ خو به درته همدا خبرې کولې، ته خو د اوو کارونه لګیم همدا خبرې کوم چې دا جنګ چې دی دا د میډیا جنګ دی. ګورئ، تاسې خو د ډاکټر صاحب نجیب وخت لیدلی و چې ډاکټر صاحب نجیب دې درته په میډیا د لارې ختم کړو. همدغه بي بي سي شیطان ریډیو او ټي وي. زه همدلته یم، دلته په انګلینډ کې لندن کې دا خبره کوم. د پاکستان شیطاني میډیا درته وروره ټول افغانستان درته کوپر ګرځولی او دا تبلیغات بیا کول چې دغه ځای ونیو مجاهدینو، هغه پوسته یې ونیوله، دغه ولسوالي ونیوله، دا دومره عسکر تسلیم شو او دا دی هغه د سیم مهربان لاړ وروره ستا نظام ستا هر څه د منځه ویوړه. دغه هم درته ویلي چې دغه کابل کې بعضې ټیویان د څومره مودې نه چې زه یې پېژنم، تاسې حکومت ته تاسې ولې نه پېژنئ؟ د افغانستان په خلاف، د افغانستان د نظام په خلاف، د افغانستان د ملي اردو په خلاف، تر دې پورې چې ملي اردو والا ته دا نشي ویلی چې دا شهید شوی دی، تر دې پورې دغه ولس ته دا نشي ویلی چې دا ولس دلته شهید شوی دی. په هغې کې درته خلک راولي، کینه یې درته ستا د حکومت او ستا د نظام په خلاف باندې لګیا دي تبلیغات کوي. تاسو ته خو مونږ ویله چې د زورواکان دي ګریوانونه راونیسئ. دغه د حکومت په خلاف چې بیانونه ورکوي، په پاکستان کې د یو ملا د پاکستان په خلاف باندې بیان ورکړي، د کورونا په خلاف چې بیان ورکړي، بله ورځ دلته محبس کې بند کړي، او دلته تاسې تنخواګانې ورکوئ، ستاسې د حکومت نه باډیګارډان خوري علي او استعمالي، او هغه راځي د افغانستان د نظام او د افغانستان د ملي اردو او د افغانستان په خلاف باندې غږېږي. ولې تاسو ته نه دي معلوم؟ دغه ټیویان تاسو ته نه دي معلوم؟ پابندي پرې ولګوئ که نه. دا ټول موږ ته د سوشل میډیا به تاسو ته موږ دا چغې والي. دا باچا ستاسې دپاره یو ټي وي په دې اروپا کې، داسې نور مبارزین تاسې دپاره ټول ټیویان وو. موږ مفته مبارزه د دې وطن دپاره کوله او اوس هم کوو، خو په خدای یقین وکړه که حکومت موږ ته دومره رحمت راکړي، موږ ته ولس دومره مینه راکړې ده چې حد یې نشته دی. مګر هم ته یقین وکړه چې موږ تاسې بلکل غورځولي وو. دلته یو وخت کې به داسې وو چې ټوله دغه د سوشل میډیا به د افغانستان د نظام او د افغانستان د حکومت په دا کې به چلېده، په حمایت کې. نن وګورئ د ګوتو په شمار خلک پاتې دي. ولې چې مایوسه شو؟ تاسې وروره ډاکو ټوپک سالاران غصبګر ته ټایم ورکوئ، هغې ته وروره دغه ورکوئ. موږ ورته کې خلک زما ویډیو ډېره کتل کېږي، که دغه ټي وي پروګرامونه ډېر کتل کېږي. داسې نور مبارزین دي په دې اروپا کې شپه ورځ یو کړې وه. موږ خپله بیل ورکوو، خپل انټرنیټ پیسې موږ خپله ورکوو، د خپلو بچیانو ټایم د وطن دپاره ایستلی و، د خپل ملي اردو د خپل نظام په خلاف نه و، د هغې په حمایت باندې ودرېدو. مګر ما یو ورځ هم دلته سفارت ونه کتو چې تاسې یو سفارت ته ویلي چې یو پروګرام جوړ کړئ او دغه پلانې مبارز بستانې مبارز راوغواړه او دلته ورته غونډه جوړه کړه، دلته ورته یو ایوارډ ورته ورکړه، دغه د اوبو بوتل دا ورته ورکړه. خو دلته په ټي وي باندې وښیه چېرې پلانې د وطن دپاره مبارزه کوي. څومره به زه تشویق شوی وي، داسې به نور څومره مبارزین تشویق شوی وي. نن د پاکستان پیجونه، د آی سی پیجونه په سوشل میډیا کې زه ګورم چې دا ټول استعمالېږي ستا په خلاف باندې. 99% هغه 1% ورته افغان ناسي، 99% ورته ګلخانان او د آی سی پیجونه دي چې په لکاو خلک پکې دي، هغې کې شیر کېږي او ستا په خلاف استعمالېږي. او دغه دی وروره چې د کابل حکومت ختم شو، دغه دی وروره چې دغه ولسوالي ونیول شو، دا پوسته ونیول شو، ټول یو رښتیا او 99% پکې تبلیغات ستا په خلاف باندې پاکستان کوي او داسې نور ملکونه. او تاسې اوس رایښ شوئ. نو تاسې که چېرته موږ ته په دروند نظر کتلی، اوس هم که تاسې موږ ته په دروند نظر وګورئ په اروپا کې چې کوم مبارزین دي چې د دې وطن دپاره صحیح رشته ته ورکړي وو، نو یقین وکړه چې اوس به هم ډېر موږ لاس یو شی راوړو. زه د یو شي دغه نه لرم، تمه نه لرم چې زه ګنې یو شي ته تمه لرم. د وطن په خاطر باندې، د دې درې رنګه بیرغ په خاطر باندې مې صحیح رشته ده. اوس هم زه لګیم د وطن دپاره مبارزه کوم، خو زه د حکومت نه ډېر مایوسه یم. نو همدغه دی چې د هر یو ځوان په لاس کې نن سبا میډیا ده، د هر یو ځوان په لاس کې دا موبایل دی، او ځوانان ډېر زر بدلېږي، د هغې دماغ ډېر زر بدلېږي. د 15 کال نه وله تر 25 کالو پورې د عمر کې هلکان هغه ډېر زر ماغزه وړي. نو که چېرته تاسې دغه میډیا باندې کار وکئ، او هغه ټیویان او هغه منفي تبلیغات چې په دې کابل کې دا خلک په ټي وي باندې کوي، دا راونیسئ، په محبسونو کې واچوئ، او هغه ټیویان باندې هغه خلکو باندې مکمل پابندي ولګوئ چې ته ولې منفي تبلیغات کوې، ولې دروغ وایې. رښتیا وي او په دې زما په مبارزه کې به دومره دروغ ثابت نه کړي. ما همیشه رښتیا ویل، دا ولس ما ته مینه راکړې ده. مګر ما ښکاره خلک چې ستا په نظام، ستا د وطن د بربادۍ په ناست د آی اس آی او د امریکا او د نورو ایجنټان دي په کابل کې، هغې ته تاسې سم نه وایئ.
او دلته سه مهربانه چې سړی معمولی یو کار وکړي هغه رانیولې په محبس کې مچولې نو نن درته معلومات شو سوشل میډیا چې دا یو پاور دی د دنیا جنگ چې ګټي په دې میډیا به ګټي همیشه دی لندن او دې ملکونو چې دا جنگونه ګټلي د میډیا د لارې ګټلي یعنې سرچ کې په الله سپارم خدای پامه